د کله نه چې په افغانستان باندې د طالبانو ګورنمنت راغلی دی او جوړ شوی دی، نو دغه ګورنمنت په دې ټرای کې دی چې د بهرنۍ دنیا سره خپل تعلقات ښه کړي، او بلکې بهر دنیا زیاته تر دا غواړي چې د دغه ملک سره خپل تعلقات جوړ هم نه کړي. نو د دې وجې نه دغه ګورنمنت ته ډېر مشکلات هم وو، خو دغه ګورنمنت په دې کې تر څه حده پورې کامیاب شو چې د ځینو ملکونو سره یې څه حده پورې تعلقات جوړ شوي دي، چې په دې کې د دې تعلقات د چین سره هم جوړ شوي دي. په دغه لړ کې افغانستان ډېره لویه کامیابي هم ترلاسه کړه. تېره ورځ افغانستان او چین د دواړو ملکونو ترمنځ د مالبردار ریل ګاډي افتتاح هم وکړه، چې په دغه تقریب کې په چین کې د افغانستان سفیر مولوي بلال کریمي، د دې نه علاوه د افغانستان د چین لپاره د بهرنیو چارو وزیر یو شوایجونګ او یو شمېر نورو خلکو هم ګډون وکړو. دغه ریل ګاډی په 50 کنټینر باندې مشتمل دی او د صوبه جیانګسو نه خپل د سفر آغاز وکړو او تقریبا په 20 ورځو کې به د هیرتان پورت ته رسیږي. په دغه ریل ګاډي کې د بجلۍ سامان او داسې مختلف د ژوند د ضرورتونو سامان د چاینا نه افغانستان ته ولېږلی شو. نو د طالبانو ګورنمنت په دې کې کامیاب شو چې د ډېر اهم ملک سره یې خپل تعلقات د ریل په ذریعه باندې استوار کړل. اوس د دواړو ملکونو په منځ کې دغه تجارت به یو طرفه نه وي، بلکې که د یو طرف نه چین خپل سامان افغانستان ته لیږي یا یې د افغانستان په لار باندې نورو ملکونو ته لیږي، نو د بل طرف نه افغانستان هم دا خواهش لري چې دیو خپل ډرای فروټ او دغسې عام فروټ یا دغسې نور د هغو چې د ایکسپورټ څومره سامان د دیو سره موجود وي هغه به هم چاینا ته لیږي. د دواړو ملکونو په دې شعبه کې خپل ډېر انټرسټ هم دی. چین په بیارای باندې ډېر د وختي نه کار شروع کړی دی، نو چین دا غواړي چې خپل اکانومي نوره ډیولپ کړي او خپل ایکسپورټ مختلفو ملکونو ته په مختلفو لارو باندې سپلای کړي. د دې نه علاوه په پاکستان کې د سیپیک چې د چاینا څومره توقع په هغه توقعاتو باندې چونکې پوره نه دی، نو د دې وجې نه چین ته د دې متبادل د بلې لارې هم ډېر اشد ضرورت دی. نو چین دا غواړي چې دیو د سیپیک یو متبادل لار په دغه خطه کې ځان له جوړه کړي. چین په دې باندې هم سوچ کوي که د دیو د افغانستان سره تجارت شروع شي، نو د افغانستان نه بعد به دیو خپل تجارتي دغه روډ ایران ته هم ایکسټنډ کړي او د ایران سره د چین د دې نه مخکې هم ډېر ښه تعلقات دی او اوس د بریکس په ترو باندې هم د دیو هغه خپل تعلقات نور هم وسیع شو. نو د دې په ذریعه به چین په دې خپل انټرسټ کې کامیاب شي چې د سیپیک یو متبادل لار به دیو ته میلاو شي. نو هغه ټینشن به ختم شي چې که پاکستان دیو ته اپر کوي که نه، که د سیپیک خیال ساتي که نه، که دیو ته سیکیورټي ورکوي او که نه ورکوي، نو دیو سبا یو متبادل لار وي. او افغانستان هم په دې کې دی چې چونکې یو خو د دنیا سره تعلقات نشته، بل د دیو اکانومي هم جنګ ځپلې ده او ډېره تباهان ده، نو په څه طریقه دا غواړي چې دیو خپله اکانومي هم بوسټ کړي. نو په دې وجه دیو دا غواړي چې د مختلف ملکونو سره او خاص کار د چاینا سره دیو خپل تعلقات ښه کړي او د انټرنیشنل لیول تعلقات سټارټ شي او د دیو ملک په باره باندې لاړ شي.